ملګرو د نجیبه فیض یو پیغام هغه په سوشل میډیا باندې ډېر چلیږي په کوم کې چې ویل کېږي چې د ګل چاهت په هکله باندې هغې څه جړا کړې ده. نو راځئ هغه ویډیو وګورئ بیا پرې وروستو خبرې کوو. یو سړی تا ته خبره کوي ته صرف هغې نه هغه پیغام ولې پورته کوي چې هغه صرف نفرت دی. ولې نفرت؟ نور څومره نفرت څه وګټل د دې نفرت د وجې نه د دې ناپوهۍ د وجې نه زه ځان هیڅ نه ګڼم. I'm nothing. خو زه چې کوم لوستې زموږ کړي دي زموږ د لاسه ورکړي دي هغه بیا راتلی شي. آیا په سوشل میډیا باندې خو داسې الفاظ مه استعمالوئ. تاسو وایئ چې زه پښتانه صحیح نه ریپرزینټ کوم. آیا تاسو یې ریپرزینټ کوئ؟ کم قسم الفاظ چې تاسو زنانو ته یا سړو ته یا په سوشل میډیا باندې استعمالوئ. ما خبره هغه خلکو ته کړې چې هغه د هر چا مسلمانۍ کې امکان لري، د هر چا پښتونولۍ کې امکان لري، د هر چا په انسانیت کې امکان لري. چا دا حق درکړی دی؟ لږ سوچ کړی دی چې زه زما ریاکشن مې به ډېر روډ خو ته راته وایه که نه ما ته چې کوم الفاظ استعمالېږي ستا خور ستا مور ته ستا په مخ کې ستا په کور کې دا خو زما کور غوندې دا پیج که نه هر څوک راځي او بد رد وایي ته به څه کوې ته به مخ کولې ته به آینه نه ورته ښایې. تاسو خو شپه ورځ موږ ته آینه ښایي. موږ د پښتونولۍ نه مستي د افغانستان نه مستي د انسانیت نه د مسلمانۍ نه. او که ما تاسو ته وویلې چې صحیح ده زه داسې داسې او که تاسو دومره ښیي دا دومره بد ولې روان دي دومره بد ولې کېږي هره ورځ ما نه چې څومره نفرت کوئ وکړئ خپل منځ کې جوړ شئ. کوشش وکړئ چې دنیا ته وښیئ چې پښتانه سوشل میډیا یا بل څه مثبت هم استعمالولی شي. ملګرو ویډیو تاسو وکته که مونږ وګورو د هرې فرقې سره تعلق لرونکې هغه که د پنکارۍ سره دین علاوه دین اسلام سره ریلیټډ وي که هر قسمه وي خو که زموږ پښتون وي مسلمان وي نو د ګل چاهت سره چې کومه واقعه راپېښه شوې ده په سعودي عرب په مکې کې نو په هغې باندې هر کس چې کوم دی هغه ډېر زیات خفه دی. یعنې ټول خلک چې کوم دی په دې ډېر زیات خفه دي چې ګل چاهت سره کوم ظلم زیاتې هغه په مکه کې شوی دی. یعنی که مونږ وګورو دلته چې ګل چاهت وه په هغې کې هم چا نه پرېښوده خلکو به پسې یو قسمه بل قسمه خبرې کولې. د هغې نه پس بیا دوبۍ ته لاړه هلته پسې هم خلک خو خبرې کولې وایه دوبۍ ته دا چا بوتله او په څه قیسه باندې دا لاړه. دې نه پس بیا ملیشیا ته لاړه هلته هم داسې واقع رامخې ته شوه. یعنی دا خلک هغه خلک په یوه کې هم نه پرېږدي. اوس هغه دوبۍ ته لاړه عمرې له لاړه خپل ویښته چې کوم دی هغه یې واړه کړه. یعنی که مونږ وګورو یو خواجه سرا چې کوم دی چې ټول محنت کوي هغه صرف او صرف د ویښتو دپاره کوي چې هغه وایي چې زما ویښته هغه ښایسته ښکاري. ګل چاهت هغه دغه قرباني وکړه په لکاو روپو خرچې پرې کړې وې او ویښته هغه یې کټ کړه او د الله تعالی په لار کې. نو د هغې نه پس بیا په مکه کې داسې ګل چاهت ویډیو راغله په جړا باندې هغه وایي چې ما په مکه کې هم خلک چیړي خلک راپسې قسمه خبرې کوي. یعنې یو ډېر د شرم افسوس مقام دی چې یو خواجه سرا هغه سعودي عرب ته لاړ شي په مکه کې وي او هلته پسې هم خلک هغه داسې قسمه حرکت غلط ورته کوي او داسې نور چیړل هم کوي. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.